السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو عزتمنو، دا څومره علما کرام چې نن سبا زه پر میډیا ډېر وینم د ختم نبوت په باره کې ډېر په مدلل انداز باندې خپلې خبرې او خپلې ویناوې میډیا ته وړاندې کوي. د دې ټولو په خدمت کې زه دا گزارش کوم چې کاش موږ مخکې هم د دین داسې دفاع او داسې خدمات پر دې میډیا باندې ساتلي ولای. د ختم نبوت په باره کې، د دین د عقایدو په باره کې د دې نوي نسل د دې عوامو د نظریاتو رهنمایي مې کړې ولای، نو نن به دا حال ته نه را رسېدلی چې د علماو د عوامو پر میډیا مناظره شوی. علما یو څه وایي، عوام بل څه وایي. نو زه دې ټولو ته خواست کوم، دې علما کرامو ته، چې زموږ نوی نسل ټوله پر میډیا پروت دي، زموږ نوی نسل ټوله پر فیسبوک او پر ټیک ټاک باندې پراته دي. نو که تی دغسې په مدرسو کې ناست یاست یا په مسجدانو کې ناست یاست، د جمعې په ورځ بیان وکړي، هغه 5 سپین ږیري ناست، 5 غیر حاضر، 5 بیده، نو زه دا ویره لرم چې دا زموږ نوی جنریشن، نوی نسل به ډېر د دې نه لرې ووځي. نو زه دې ټولو علما کرامو ته چې دا 2-3 ورځې موږ پر میډیا دوی وینو، مخکې مې نه لیدله، دغه ټولو ته دا خواست کوو چې دا خپل محنت، دا خپل دین، دا خپل نظریه، دا خپل مسائل د دغه عوامو سره شریک کړي، د دې عوامو رهنمایي وکړي. والله دا کوم حالات چې زه وینم، که تاسې دغسې په مدرسو کې ناست یاست یا په درسو باندې مصروفه یاست یا په مسجدانو کې مصروفه یاست، نو دغه نوی نسل به زموږ د لاسه ووځي، دا به د لاسه ورکړو. حالانکه باطل ډېر پر دې میډیا کوشش کوي، پر دې میډیا باندې محنت کوي، پر دې باندې کوشش کوي د دا نوي نسل ټولو نظریې او عقیدې وراړولې. نو پکار دا د عزتمنو چې دغه علما کرام د خپل خدمات دغسې پر دې میډیا باندې جاري وساتي، لکه څنګه چې دا 2 ورځې 3 ورځې دوی په کوم انداز، په مدلل انداز کې د عوامو رهنمایي کوي. هسې نه چې 5 ورځې دا واقعه او کیسه ختم سو او بیا دوی هم ځله ورک سي، بیا یو داسې وخت راپورته سي چې یا د دین ګستاخي وسي یا د اسلام ګستاخي وسي، بیا چې هر څه د لاسه وتلي. نو پکار دا ده چې اوسه د خپل محنت کوشش جاري وساتي. نو زه هم پر یو سفر وم، ځکه مې دغسې په ایمرجنسي کې دا څو خبرې درته ریکارډ کړې. الله دې وکړي چې زموږ ستاسې د علما کرامو د ټولو په سمج کې دا زما خبرې راسي.